دا محسن صاحب اسې یوه خبره مې کوله جی شکیل صاحب وایه ما وې ما تا د خپل وروڼو دپاره دونه مسافري وکړه لوږې تندې دې تېرې کړې پیسې دې ولې راولېږلې څوک وکیلان شول څوک ډاکټران شول کامیاب انسانان شول خو اسې دا خبره مې کوله که نه چې دا وروڼه به دې سبا په ډاګه پرېږدي تا ولې ډېر څه وکړو خو دوی به تاله بیا سبا څه کړي اوهو یار ډېر غټ افسوس کوم یار ستا په دې خبره باندې اولنۍ خبرې جواب خو دې دا دی چې شکر الحمدلله چې زه ومه خپل وروڼو له مې پیسې راولېږلې خو هغه په ما باندې څونه لوږه او تنده تېره شوې ده خو زما وروڼه ډاکټران شول انجینران او استادان شول او د دې قام خدمت به کوي او بله دا چې تا دا خبره وکړه چې ته خو هغوی له دومره څه وکړل تا له به څه وکړي نو شکیل صاحب د دې جواب دا دی شکر دی چې زه ومه ما ولې وکړل ما له دې د سره نه کوي د زما وروڼه وو ښه ده چې بل چاته یې لاس نه دی نیسلی محسن صاحب تاسې خفه شو ګپ مې لګو ما وی که نه مونږ له دې سره وړي د بارمر نه یار او تا له مې هر سره وړي خو یو څیز مې نه دی راوړی څه شی ستا د خولې برغول یې ما نه دی راوړی